په افغانستان کې یو تحول رالی موږ کوشش وکړو چې د افغانستان لپاره یو بنیادی کار وکړو، یو زیربنایي کار وکړو. نو موږ د نورو دوستانو سره چې هغه هم افغانان دي ورې ژوند کوي د مختلفو نهادو سره تماس ونیوئ چې هغوی دغه تجربه لري د بیا رغونې د زیربنایي کار. بیا خوشبختانه ورې مو یو په جرمني کې یو نهاد پیدا کړ، ښه رول درلودی. نو دوی موږ ته وویله چې صحیح ده موږ دا کار کوو، تاسې ولاړ شئ په افغانستان ته دا مسله شریکه کړئ. موږ رالولو تقریبا 18 میاشتې در مخته امارت ته، دلته مو دا موضوع د مشرانو سره شریکه کړله، د ملا برادر اخوند صاحب سره کښېنستلو. موږ بهر میشته افغانان یو، دغه زموږ یو فکر دی د افغانستان د آینده دپاره. دوی ویل هر کار چې کوئ، موږ ته مکتوبونه راکړل، د ټولو وزارتخانو سره د همکاري غوښتنه وکړله. نو د هغه ځای څخه موږ دا پروسه شروع کړله او هدف دا و چې موږ وکړلی سو چې دغه پلان چې موږ چمتو کړی وو د دغه متخصصینو په همکاري دا و بحث ته کښېږو د وزارتخانو سره. وزارتخانې خپله دوی هم پلانونه لري، دوی هم خپله اجنداوې لري چې څنګه وکړلی سو چې دا سره مخلوط کو او د حل لارې پیدا کو. پلان په دې ګټور دی، د ابن سینا په نوم یادیږي دا پلان. هغه هم یو مهم شخصیت دی، د دې په گذشته کې په دې جغرافیه کې ژوند کړی دی. نو پلان ګټور دی په دې خاطر چې موږ مختلفې هرڅو ته دلته مو کار کړی دی، فقط پر یو موضوع باندې نه دی. په اقتصاد کې داسې دی چې باید سړی هر حال وسنجوي. سړی مثلا په یو کار باندې کار وکړي بیا پسان نسي کولی چې ولا کشکې مې دا کار هم کړی وای. دا پلان تقریبا 8 برخې لري چې هغه څو مهم به زه ووایم. اقتصادي برخه یې ده، تجارتي برخه یې ده، په آبیاري کې موږ یو برخه یې لرو، زراعت دی، صنعت مې ووایه، بیا صحت دی، باستانشناسي ده په دې کې، تاریخي آثارو ساتل دي او شهرسازي ده. ای ګورنمنت یعنی موږ غواړو چې د افغانستان ادارې کمپیوټر مختل سي چې ټوله د کمپیوټر په سیستم باندې کار وکړي. دغه یو څو برخې دي. بعضې وخت دا ټوله موضوع چې ده ډېره فکري موضوع ده، ماشاءالله موږ لاسته راوړنې لرو، په دې په افتخار وایو. موږ خو وخت چې دا پروسه مو شروع کړله موږ هلې ځلې وکړله چې هغه افغان متخصصین چې په خارج کې دي یو ډېر غټ سرمایه ده، هغوی سره موږ په تماس کې سو چې موږ ول دلته موږ غواړو په افغانستان کې یو زیربنایي کار وکړو، تاسې متخصص د هر برخې یاست، خواهش کو زموږ سره همکاري وکړئ. یو نه کې دا پروسه نه کې جنجالي مو مشکله هم وه، هر چا ته قناعت ورکول، اما الحمدلله موږ وکړلی سولی چې ډېر تقریبا موږ په دې پروسه کې تقریبا 850 افغان متخصصه زموږ سره په دې پروسه کې همکاري کوي او په هر برخه کې باور وکړئ په هر برخه کې موږ متخصص لرو او دوی دې ته اوس راضي سوي دي چې په ګډه راسي خپل وطن کې خدمت وکړي. په گذشته کې اداره کې هم ما بعضې کوششونه کړي وه، ډېر مشکلات وه، هېڅ سړی مخ ته نه سوی تللی. اما دلته الحمدلله موږ په هر ادارې څه چې موږ د همکاري غوښتنه سوې ده هېڅ مشکل نه و. ټولو زموږ سره د وزیر صاحب څخه نیولې تر معین صاحبانو تر رئیسانو باندې فقط ویلي دي چې موږ څه شي وکړو، څه شي خدمت وکړو، که کوم مسایل څه شي غواړي، تاسې مواد خام غواړي موږ سره شریک کړي دي، خپل پروژې خپل طرحې شریکې کړي دي. یعنې زمینه د کار د هغه کسانو دپاره چې د خارج څخه راځي او غواړي چې په دې خپل وطن کې کار وکړي، هیڅ وخت داسې فضا نه وه په افغانستان کې. دا غیږ دوندې خلاص دی چې هیڅ ادا اندازه نه لري. باور وکړئ دغه موږ هم چې یو یعنې راغلي یو کم دغه نه لرو، کم مشهوره کسان نه یو، اما موږ وخت چې کښېنستو ولي موږ په افغانان یو، د باندې غواړو خپل وطن آباد کړو، موږ په ورې تجربې مو کړي دي، غواړو هغه ښه شی خپل وطن ته راوړو. نو هغوی ویل یعنی هیڅ ممانعت مشکل نسته او دغه د دوی شعار دی چې موږ ته وایي چې راسئ خپل وطن په ګډه آباد کړئ، دا وطن ستاسې هم دی، ستاسې باندې حق لري. نو دا خوشبختانه د یو چا لپاره چې هلې ځلې کوي کار کوي، ډېر مشکلاتو باندې موږ دا پروسه مخته بیولې ده، اما وخت چې چارواکو سره کښېنو د دوی هغه ژمنې اورو، د دوی هغه خبرې اورو، موږ ته بېرته انرژي راکوي او هغه څه چې مو مشکلاتو چې تیر کړي دغه ټول سړی فراموشوي.